د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي کابل کې د افغان حکومت له رئیس الوزرا او بهرنیو چارو وزیر سره په جلا جلا کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو او تخنیکي همکاریو پر پراختیا خبرې کړي. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي کابل کې له خپل پاکستاني سیال اسحاق ډار سره پر سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیټي سترو پروژو افغان کډوالو په اړه خبرې کړي دي. د افغانستان بانک ویلي چې د 1440 هجري لمریز کال په اوږدو کې د هیواد د بانکي سکتور په پانګو کې د پام وړ وده رامنځته شوې او د بانکونو په مجموعي پانګه کې شاوخوا 3 میلیارډ افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي کازان کې د اقتصادي فورم له ترسره کېدو وروسته اوس د ګډو پروژو لپاره دواړه هیوادونه کار کوي او ژر به د افغانستان او روسیې کاري ډله په کار پیل وکړي. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال بنسټ وایي پر غزې د اسرایلي رژیم د بریدونو له پیل راهیسې تر 2,000 ډېر فلسطینیان شهیدان شوي چې نږدې 19,000 یې ماشومان دي. د هند او چین ترمنځ د مستقیمو پروازونو له څو کلن ځنډ وروسته تازه دواړو هیوادونو هوکړه کړې چې مستقیمې الوتنې بیا پیل او د سوداګرۍ او پانګونې اړیکې پراخې کړي. او وروستی خبر دا چې د حماس غورځنګ د پوځي څانګې القسام جنګیالیو د غزې په خان یونس کې د اسرایلو په پوځ برید کړی چې په ترڅ کې یو اسرایلي قومندان وژل شوی او ګڼ شمېر نور سخت ټپیان دي.